لسم اگست چې شی دی او ولې موږ 4 کاله د پاکستاني دهشتګر ریاست د 14 اگست په نوم باندې پښتانه افغانان وغولول. داسې خبرې به نه وي چې تاسو په دې میډیا کې معنی کړي، داسې خبرې به پاتې نه وي. افغانان ورونو موږ بعضې خبرې داسې کوو چې موږ دغه ښکته ورونو ته زموږ پاسې افغانانو نه پیغورونه ورکوئ چې تاسې یاره ګلخانه نستی او تاسې داسې او هغسې. ګوره دا پاکستان یو داسې ریاست دی، ګورئ ځان په دې خبره پوهې کوي چې 2 ریاسته د اسلام په ضد جوړ شوي. یو اسرائیل د اسلام په ضد جوړ شوی، یو پاکستان د اسلام په ضد جوړ شوی. پاکستان د اسلام په نوم جوړ کو او اسرائیل هم داسې یو هلته جوړ کو، خو اسرائیل دومره نسخان نه دی کړی څومره نسخان چې د پاکستان اسلام ته رسولی او مسلمانانو ته رسولی. اسرائیل زه منم فلسطینیانو سره ظلم کوي، ظلم یې موږ غندو، خو پاکستان د ریاست وګوره، اول د دې جوړېدل وګوره. پاکستان جوړ شوی په 1940 کې، دا جعلي ریاست، او د پاکستان پوځ جوړ شوی دی په 1933 کې. ګوره دا خبره ټوله تاسو ته کړي. د پاکستان د پوځ مشر چې وو د 1940 نه تر اوسه 1950 پورې دا د دې برتانیا انګریزو هغه مشر د پاکستان د پوځ د سترې محکمې، یعنی د پاکستان د محکمې کوټ سپریم کوټ مشر چې وو هغه د دې دی انګریزو. ټول دروغ دي. پاکستان هغه ریاست دی، هغه دغه ټولې خبرې تاسو ته ما کړي چې د 10 لکه بنګالیان شهید کړي. تاسې ماته وایئ چې اسرائیل 10 لکه مسلمانان شهیدان کړي. څومره فلسطینیان اسرائیل شهیدان کړي، په لکاو بلوچان دي شهیدان کړي. یعنې بنګلادیش کې 10 لکه ښځو سره جنسي تېری کړی دی پاکستاني پوځ، او بیا ترې پرتګونه او کمیسونه 3 زره نه ویستل. خو داسې وخت و افغانان ورونو چې موږ خپله به دغه افغانان چې وو په پاکستان کې پراته وو، موږ به ویل پاکستان یو اسلامي ملک دی او پاکستان کا مطلب کې او لا اله الا الله. یعنې موږ هم غولولي وو، دغه موږ چې 10 لکه او 40 لکه په هغه وخت کې اوسېدو، موږ هم یو قسم برین واش کړي وو. خو نن الحمدلله زموږ ټولو هغه ښکته پښتنو ورونو ته د دې اصلیت معلوم شو. ګورئ زه دا کریډټ چې دی، دا کریډټ د 2 کسانو ته ورکوم چې دا د دې مخې راویستو او د دې دا ناول یې چټل مخې د دنیا ته وښودو. هغه اول منظور پښتون او بیا عمران خان. دې 2 کسانو چې کم کار وکړو د دې پنجابي دهشتګر ریاست دا مخې دنیا ته راښکاره کړو، دا به تاریخ لیکي. د چا به منظور پښتون سره ورانه، د چا به عمران خان سره ورانه، هغه بېلې قصې د اختلاف وي. خو یقینا وکړئ چې دې کم کار وکړو د پاکستان په 4 کاله تاریخ کې ذوالفقار علي بوټو یو شی کړي و. د هغې نه وروسته چې دې عمران خان او منظور پښتون د دې دهشتګر ریاست مخ ښکاره کړو، موږ افغانانو پښتنو ته نافیه پښتنو ته چې د پاکستان په جعلي ریاست باندې مین وو، هغه الحمدلله تاسې نن وکاته. او تاسې دا وکاته چې زه تاسو ته دا وایم چې اسرائیل دومره ظالم نه دی. اسرائیل به د فلسطین سره ظلم کوي، مګر دا دهشتګر پاکستان ریاست افغانستان یې تباه او برباد کړو. د افغانستان خویندو میندو سره زیاتي وکړو، خپلې خویندې میندې نه پرېږدي. ما پرون یو بل ویډیو کته په پنجاب کې د ښځو د خلکو نه وړي، په پنجابیانې ښځې وړي دي چې مهربانه سره اوچتې کړي د آیسا او د ناپاکې ادارې. نو ته ماته ووایه چې د اسرائیل نه دا بدتر دی که نه؟ دا ریاست ښایي موږ د ولس خبره نه کوو. نو نن دا 14 اګست چې دی نه د پاکستان بیرغ څوک مني، نه څوک پاکستان مني، نه څوک 14 اګست مني، او چې څوک یې مني هغه سړي کې به سره غیرت نه وي. ځکه چې یو جعلي شی څنګه مني؟ دا پاکستان شته دی نه، پاکستان شته دی نو ښکته پښتانه ورونه پاکستانیان دي، دا افغانان دي، پښتانه افغانان دي، وو دي او وي به. او دا په کومه خاوره چې پراته دي، دا د احمدشاه ابدالي خاوره، دا د پلار نیکه خاوره ده، دا د دې پنجابک خاوره نه ده چې موږ باندې دا 10 کاله 15 کاله د پنجابک احسان وکړو چې وروره تاسې خو پاکستانی په یو شناختي کارت او پاسپورټ باندې زما پښتانه ورونه غولولي. نو نن معلومات شو الحمدلله چې دا یو جعلي او یو دسیسه وه، یو پروګرام و. نو دې شپو کې به چې کله پېښور کې وم داسې ګرمه ګرمي به وه، وروره میلې به یو 14 اګست او د پلانې داسې خبر نه و چې دا خو غټ دښمن زمونږ دغه دی د پښتنو د افغانانو. خو زه تاسو ته بیا د پښتنو دغه ټولې خبرې ضرورت نشته چې تاسو ته بیا وکړم. ما ګوره تاسو ته د عمران خان په باره کې ویلي وم چې تاسې باندې به داسې حل راځي چې د پي ټي آی ورونو تاسې به ټول جاړئ چې عمران خان سره هغه لوبه کوي. وشوه که ونه شوه، تاسې ته دا ما وویلې چې ګوره همدغه زور دی، حکومتونه هم دي په 3 صوبو کې که په 4 صوبو کې همدغه وخت دی اټک بند کوي، پولیس هم تاسې سره دي، هر شی تاسې سره دی، قدرت تاسې سره دی. او ته زما په مخه دې ښه شه پنجابکه موږ دا خپله خاوره ده وروره، الله ماته راکړې دا ځمکه، تا پې قبضه کړې 80 کاله دې وخوړه، 3 کاله دې زما مدنیت هم وخوړه، ودې مو وجل خویندې میندې دې راته بېعزته کړې، دهشتګرد دې معرفي کړم، جنګونه دې د دنیا دلته راوړه. و زه برو بخیره واوړه دا ټک نه خوړه دا زما د پلار نیکه خبره ده. خو هغه ټولو خبرو ته نن تاسې راغلی. ګوره د اقتصاد باره کې مې درته ویلي و چې د پاکستان یو
د یو ډالر نه به څومره پاکستاني روپۍ جوړیږي، د یو برتانوي پونډ نه به څومره دغه جوړیږي، ان پټرول به څومره قیمته کیږي. دا ټولې خبرې درته ما یو په یو کړي. دا مې هم درته ویلو چې زما ښکته پښتنو وروڼو تاسې پاکستانیان ناست یئ، د پاکستان پاسپورټ او شناختي کارت 1.5 لک روپۍ قیمت لري، کور نه دله راوړي. دا خو په 1.5 لک روپۍ باندې تا اخیستې او په دنیا باندې هر یو پاکستانی تاسې په 8 لک روپۍ دنیا قرضدار یاستئ. نو انشاءالله د دې باندې به بیا نه غولېږئ چې بله ورځ بیا وغولېږئ چې یاره دا پاکستان دی او پوج دی او نه دا نمبر 1 دشمن دی. دا یوازې ستاسې نه ده، د اسلام هم دشمن دی. د خپل لوی افغانستان یا د ځان د پښتونستان دپاره به دا مبارزه کوئ، نو تاسې به خپل حد او ادب ته رسېږئ. یعنې په خدای یقین وکړه که یو هم پرېږدي او درته معلوم هم شو نن چې یو هم نه پرېږدي سیا مهربانه. او دلته موږ له غړه بدبختي شي راوستې ده. ګورئ د پاکستان جرنیلان کرنیلان خو دي دغه شان دي خلک، خو یقین وکړئ چې د ملا په جامه کې موږ څومره وغولولو. دغه د آیسای د استخباراتو که قاضي حسین احمد یو، که سمیع الحق یو، او که د ډیزل پمپ یې دغه شان د مولانو موږ تباه او برباد کړو. دغه شان د مولانو د جهاد په نوم باندې زموږ بچي کباب کړه. بله تاسې نه کاته چې هغه هسپتال ته د سمیع الحق دوی ورشي، هغه د بېادبي د ډېره مافي لکه د ډبګرۍ اجرا پخوا په دې ډبګرۍ کې ډېرې اجراګانې په پېښور کې تېره مقه شی داسې ګیره پرېښې ده او یو رقم ته لونګۍ والې ولاکې داسې لونګۍ په اسلام کې چې ورشي ته د مجاهدینو په قطار کې، ته د شهیدانو په قطار کې، و خدای دې تباه او برباد کړه. دغه ماشوم چې شهید شوی دی په دې باجوړ دماکه کې، د هغې اووه خویندې پاتې دي، د هغې ته رزق څوک رسوي؟ د هغې ته نفقه څوک ورکوي؟ و خدای هم تباه او برباد کړه. د جهاد خبرې او د جنت او دغه کیلې نه تاسې سره یې دوزخ. نو افغانانو پښتنو زما ښکته پښتنو ورونو، زه نه غواړم چې ډېر خبرې وکړم، همدغومره لایف و. انشاءالله الله دې وکړي الله چې راتلونکی اګست دا به د انشاءالله د لوی پښتونستان د لوی افغانستان یا د ذات پښتونستان ورځ موږ او تاسې منځو. او کله چې په 18 تاریخ باندې منظور پښتون په اسلام آباد کې د دهشتګرد ریاست په خلاف مظاهره کوي، ټول ورشئ ټول او صرف چغې وهئ چې ځان ته پښتونستان یا لوی افغانستان. الله دې وکړي چې نه بل کال موږ او تاسې په ازادۍ او په خپلواکۍ کې ونمانځو. ما په دې ټولو شیانو باندې سرچ کړی زما ښکته پښتنو ورونو، ما ته تاسې ډېرې بدې ردې وویلې، هېڅ پروا نه کوي. ما پیانې زه هر دغه چې ګورم، هر یو ویډیو چې زه ګورم زموږ پښتانه پکې کمنټونه لیکي. زه نه بخښنه غواړم پاچا صاحب، ما پې که ما ته ډېر غلط کمنټونه کړي، ما ته پسې ویډیوګانې کولې، خو موږ خبر نه وو. هېڅ خبره نه ده وروره، څوک د چا عزت نه شي خرابولی. الله ما ته دا عزت راکړی و، الله ما ته دا عزت راکړی دی چې الحمدلله نن زما یوه خبره رښتیا شوه او تاسې په خپلو خبرو باندې تاسې په خپلو ویډیوګانو باندې پښیمانه استئ. الحمدلله دلته بېرته دا ویم چې انشاءالله راتلونکی دغه به زمونږ د دې غلامۍ نه به ځان خلاصو او تر څو پورې چې زمونږ لوی کور افغانستان چې زمونږ او ستاسې د پلار نیکه وطن دی هغه مضبوط کړو، نو انشاءالله دا د پنجابي دهشتګرد ریاست موږ ته هېڅ شی هم نه دی. دې پنجابي دهشتګرد ریاست زمونږ لوی کور افغانستان کې اور لګولی، تر اوسه پورې په قلار نه پرېږدي. نو انشاءالله اوس وخت راغلی دی چې انشاءالله د ازادۍ چغې به وهئ، د خپلواکۍ چغې به وهئ. په دې جعلي ریاست په دې جعلي پاکستان باندې نه غولېږي. دا شناختي کارت او پاسپورټ یې راوالی او دغه شان دي د اباسین په سین ورته لاګو کوي. څه معنا لري د پاکستان په دهشتګرد په ملک پاسپورټ او شناختي کارت دی؟ هر ملته چې ځي دا خبره بېادبي دي، ما پرتوګ او کمیز نه وباسي چې چېرته خودکش تر پورې نه راوړی دی نه. او تاسې وکتل چې د پاکستان صدراعظم مخکینی شاهخان عباسي امریکې ته چې تلل د امریکې په ایرپورټ باندې د کمیس او پرتوګ یې نیسو چې چېرته خودکش ځان پورې نه تړلی. دا داسې ریاست دی چې په دې کې ژوند کول چې دي زما په فکر باندې حرام هم دی، زما په خپل فکر باندې او هم ناروا دی او هم د غلامۍ ژوند دی او بیا داسې د غلامۍ ژوند دی چې هم د وژنې، هم د تباه کوي، هم د بربادۍ، هم د په دنیا خرڅۍ او دهشتګردي معرفي کوي. زنده‌باد لر او بر یو افغان. انشاءالله جوړېږي به یا ځان ته پښتونستان یا لوی افغانستان او انشاءالله دا پنجابک دا لنګمار به انشاءالله موږ په اټک باندې ورړو او دلته چې بیا دې پښتون وطن ته راځي انشاءالله دا به په ویزه باندې راځي او انشاءالله دا اټک په پول باندې به د احمدشاه ابدالي عکسونه وي، د میرویس خان بابا عکسونه به وي، د فخر باچا خان بابا عکسونه به وي، زموږ د نورو خوشحال خان خټک عکسونه به وي، د محمود غزنوي عکسونه به وي. دلته نه به د قاضي اعظم او د اقبال هغه شاعر شو او دروغجن د خوشحال خان خټک نه چې دغه شعرونه پټ کړي په اردو کې ترجمه کړي. انشاءالله راځي دا عکسونه به انشاءالله قشان دي شړو او دلته به صرف په مورانۍ په خوږه ژبه پښتو باندې لیکل وي او لوټ باندې انشاءالله د احمدشاه بابا کسوي یا به د فخر افغان باچا خان بابا کسوي. قاضي اعظم موږ نه په قاضي اعظم یو کافر بیخي مسلمان نه و، هغه د کوم ځای نه نقلي شوی د تاراوړ سیمه هم په هغې باندې د 4 کالو غولولې. په الله سپارم، ښه وخت ولرئ.